پوښتنه: هغه کومه ملایکه وه چې پیغمبرانو ته یې وحی راوړله؟ سم ځواب: جبرائیل علیه السلام. هغه کوم پیغمبر و چې د حیواناتو په ژبه پوهېده؟ سم ځواب: سلیمان علیه السلام. هغه کوم پیغمبر و چې د خپلو ورونو له خوا ساعته وغورځول شو؟ سم ځواب: یوسف علیه السلام. هغه کوم پیغمبر و چې د فرعون په کور کې رالوی شو؟ سم ځواب: حضرت موسی علیه السلام. پوښتنه: تورات په کوم پیغمبر نازل شوی ده؟ سم ځواب: په حضرت موسی علیه السلام. پوښتنه: هغه کوم پیغمبر و چې الله جل جلاله بې له پلار پیدا کړ؟ سم ځواب: عیسی علیه السلام. هغه کوم پیغمبر و چې خپل قوم یې 9.5 کاله د حق په لور دعوت کړ؟ سم ځواب: نوح علیه السلام. پوښتنه: روح اخیستونکي ملائک په کوم نوم سره یادېږي؟ سم ځواب: اسرائیل علیه السلام. پوښتنه: هغه کوم پیغمبر و چې په یوه شپه کې د ټولو اسمانونو سفر وکړ؟ سم ځواب: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. پوښتنه: رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند څو کاله په مدینه منوره کې تیر کړل؟ سم ځواب: 10 کاله. پوښتنه: د نوح علیه السلام د قوم عذاب څه و؟ سم ځواب: باران سي. پوښتنه: امام الانبیاء لقب کوم پیغمبر ته ورکړل شوی ده؟ سم ځواب: حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. پوښتنه: هغه کوم پیغمبر و چې د ماهی په نس کې الله تعالی ژوندی ساتلی و؟ سم ځواب: یونس علیه السلام. پوښتنه: رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم مسجد څخه اسمانونو ته پورته شو؟ سم ځواب: مسجد اقصی. د اسلامي جالبو پوښتنو او دعاګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.